خوړله چې له پسرلي له مني راایسته مې غوښه په تناره کې په دیګي کې نه ده باندې کړې منې راایسته ژمي راایسته له ژمي راایسته دغه د قبر پیمان د قرآن شریف که څونه وخت کې کور کې د غوښه نه ده پخ کړې یار نو څه به ووایم رښتیا ووایه رښتیا غریبانان یې ټول کړه ډېر غریبانان ټول غریبانان قرباني به کوې که نه والله وس کې چې وشوه خو وس کې چې دې وشوه بیا به یې وکړي لوی اختر را روان دی که نه زمونږ دغه ورونه چې په خارج کې دي هغې قرباني خارج کې وکړي ښه دی که دلته افغانستان کې وکړي خو چې دلته وکړي خوار و غریب پې ماله سي او مسلمان ته یې ورکړي همداسې ده مورکه یو خوار و غریب ته یې ورکړي نیستمن ته یې ورکړي څونه وخت کېږي کور کې به د غوښه نه وي پخ شوې کټه وکړي قسم تارانه کوم ما قسم درته وخوړله چې له پسرلي له مني راایسته مې غوښه په تناره کې په دیګي کې نه ده باندې کړې منې راایسته ژمي راایسته له ژمي راایسته دغه د قبر پیمان د قرآن شریف که د غوښه هم لیکلي داسې رقم ته یدې لارې دي دا اوس نن دا سړي ته وتېلې مالې اورېده خیر ده یو هغه راکړه یو دوه درې څلور پنځه نن به کور ته غوښه ویسي الله خدایه په ځوانۍ دې برکت قربان دې شم مورې څونه وخت کېږي کور کې د غوښه نه ده پخ کړې یار نو څه به ووایم رښتیا ووایه رښتیا حقیقت هغه ښه د زړه حقیقت خبره وکړو نو ولاکه یا به د څه ښې اخلو او یا به یو ډنډي اخلو بس دا ګرمۍ چې ناست یو رقم شی د سبا یې سبزا هم نه ده کړې زه به دغونه وکړم چې یو کیلو یا یو نیم کیلو پیسې به درکړم صحیح ده دوه درې څلور دا پنځه دغه معنی نن شپه کور ته دی هغه غوښه ویسي صحیح ده زمونږ اکثري هېوادوال په خارج یا په نورو ملکونو کې دي الحمدلله هغې وضعیت هلته ښه او بل دغه دی هلته څومره غریبان چې دلته یې هلته خو نه یي که نه د تا پیغام څه دی چې دوی قرباني هلته وکړي که دلته یې وکړي ولې دلته غریبانان یې ټول کړه ډېر غریبانان ټول غریبانان څومره وخت کېږي کور کې کټه وکړي غوښه نه ده پخ شوې حقیقت وایه دا دوه درې میاشتې د درې میاشتې د زړه خبره بس نن زموږ له خوا درې څلور پنځه یو کیلو غوښه دې کور ته ویسه صحیح ده او د 500 روپۍ باندې یو کیلو شوی دي صحیح ده لوی اختر روان دی که نه څنګه قرباني به کوې که نه والله وس کې چې وشوه خو وس کې چې دې وشوه بیا به یې وکړي زه یو پوښتنه کوم څومره وخت کېږي کور کې غوښه هم پخ کړې نه ده کور کې رښتیا خبر وکړه رښتیا خبر وکړه ډېر وخت کېږي چې نه پخ کړې یو څو میاشتې به کېږي څو میاشتې به کېږي یو 5 شپږ میاشتې 5 شپږ میاشتې که نه غوښه کیلو څو ده غوښه کیلو ولا کې بیه کړې چې په څو وي که نه سمه زه به یو کیلو غوښې پیسې درکړم یو دوه درې څلور نن زموږ له خوا یو کیلو یا یو نیم کیلو ویسه صحیح ده دوستانو تاسو زموږ د دې هېوادوالو خبرې واورېدوې د دې حالات مو وکتل چې دلته داسې خلک شته چې هغې په میاشتو میاشتو باندې غوښه نه ویني د غربت د وجې نو که چېرته غواړئ تاسو غوښه موږ دغسې خلکو ته ورسو راځئ په افغانستان کې خپله قرباني وکړئ زما دا پیغام خصوصا هغه ورونو او خویندو ته دی چې هغوی په خارجي هېوادونو کې اوسېږي هلته قرباني کوئ خو داسې خلک به نه وي چې هغې مستحق وي کوي به ډېر کم وي خو خپل هېواد کې قرباني وکړي دلته په لرې پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې هغوی بیا هم وایم چې هغوی په میاشتو میاشتو غوښه نه ویني نو که چېرته دلته قرباني وکړي دوه خبرې به وي یو به الله او رسول خوشحاله وي دویم دا چې دغه قرباني باندې چې کومې پیسې موږ ورکوو دغه پیسې به په هېواد کې زموږ یو غریب جیب ته لاړ شي هغه به په خپل ژوند ښایسته تیر کړي خپل هغه شیان چې د کور ته ضرورت یې هغه به پرې راونیسي د اقتصادي دوران به یې له خیره مکمل کېږي دا زموږ او تاسو یو چې خپل هېواد جوړو نور چاته موږ او تاسو هیله او تمه او توقع نه لرو خپله قرباني وکړئ وټساپ نمبر هم درته په سکرین باندې ښکاري او د آنلاین مرستو لپاره هم لینکونه په سکرین شته موږ سره اوسئ ډېره مهرباني په لوی الله مو سپارم السلام علیکم ورحمت الله
اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثر به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دوی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دوی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه ورسن نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ